د نن سبا د فتنې په دور کې مسلمان لپاره اسلام د یو انګار غونته شوی ده. که چیرته په لاس کې نیسي لاس یې سوځي او که چیرته یې پرېږدي ایمان ته خطر ده. اول خو زه تاسو ټولو ته مبارکي در کوم چې په داسې زمانه کې تاسو خپل ایمان را ټینګ کړی ده. دوم زه تاسو ټولو ته یو څو آیتونه داسې وړاندې کوم چې هغې باندې تاسو کولی شئ چې خپل ایمان نور هم قوي کړئ. الله تعالی په قرآن شریف کې فرمایلی دي افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. آیا نو تاسو ګمان کوئ چې بېشکه موږ تاسو بس عبث پیدا کړي یئ او دا چې بېشکه تاسو به موږ ته نه راوستل کیږئ؟ په دې کې دا خبره ظاهره شوه چې د انسان تخلیق عبث نه دی. خدای تعالی انسان د یو مقصد لپاره پیدا کړی او په موږ باندې دا فرض راځي لازمه ده چې موږ هغه مقصد خپل پیدا کړو او بیا هغې باندې مو نور هم مخکې کار وکړو. په یو بل ځای کې قرآن شریف کې راغلی دي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. او ما پیدیان او انسانان نه دي پیدا کړي مګر د دې لپاره چې دوی زما عبادت وکړي. تاسو وګورئ خدای تعالی مونږ صرف د عبادت لپاره پیدا کړي او هغه عبادت چې کوم به مونږ همیشه د زړه نه کوو هغې کې د خدای قدرداني او د هغې شان تعریف کوو مونږ خدای تعالی دغسې عبادت ښیي. خو داسې عبادت لپاره مونږ باندې لازمه دا ده چې مونږ اول خدای تعالی وپېژنو. د خدای تعالی پېژندلو ټولو نه اول قدم دا ده چې مونږ باید ځان پوه کړو د خدای تعالی نشانیانې په دې دنیا کې زمونږ بدن کې د ټولو شیانو کې چې خدای تعالی څومره نشانیانې راکړي دي هغې کې مونږ خدای وپېژنو د هغوی شان وپېژنو. چې قدر مو کله وپېژنو نو زمونږ عقیده او زمونږ یقین زمونږ ایمان خدای تعالی باندې نور هم قوي کېږي او څومره چې زمونږ عقیده قوي کېږي ځي هغومره زمونږ عبادت کې خوند پیدا کېږي هغومره زمونږ عبادت کې سکون پیدا کېږي او هغومره مونږ د زړه نه عبادت کوو د خدای تعالی. د قرآن شریف په 3 سپاره کې راغلی دي بېشکه د اسمانونو او ځمکې په پیدا کولو کې او د شپې او د ورځې په تلو راتلو کې خامخا د خالص عقل خاوندانو لپاره ډېرې نښې دي. بل آیت دی هغه کسان چې الله یادوي په ولاړه او په ناسته او چیرته پراته وي په خپلو اړخلو باندې او د اسمان او د ځمکې په پیدا کولو کې ښه فکر کوي او وایي ای خدای تعالی دا تا عبث نه دي پیدا کړي. نو ګورئ مسلمانانو خدای تعالی نښانیانې په هر ځای کې موجوده دي. خالي مونږ سترګې پکار دي چې هغه نښانیانې د خدای تعالی وګورو او هغې باندې د خدای شکر وباسو او زمونږ عقیده ورباندې قوي شي. انسان د خدای تعالی ټولو نه بهترینو تخلیق ده او انسان په بدن کې څومره داسې معجزې دي که چېرته هغه مونږ وګورو د هغې حکمت باندې د هغې په لوړوالي باندې او د هغې په پیچیدګیانو باندې ایمان به زر چنده نور هم قوي شي. دې لپاره ډېر یو چا مشهور سړي دا خبره کړې وه چې د خدای پېژندلو لپاره اول ځان وپېژنئ او بیا خدای تعالی وپېژنئ او هغې نه بعد خدای تعالی چې د کوم کار لپاره مونږ دې دنیا ته د خلیفه په طور رالیږل شوي هغه کار ترسره کړو او ځان نه یو ښه مؤمن او ایمانداره مسلمان جوړ کړو.